برکت چې الله عز وجل په وخت کې واچي او حال دا دی چې رسول الله خپل هم په دې عمل کې اخته و. بخاري و مسلم شریف حدیث دی. برا بن عازب رضی الله عنه فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق. د خندق په غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د خندق څخه خاورې نقل کولې په پټو په بوجي کې. واغبر بطنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نس مبارک په خاورو لړلو ویقول او نبی کریم علیه السلام دغه اشعار ویل والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. دا اشعار نبی کریم علیه السلام ویله د خندقونو سې خاورې راکشلې خپلې وړلې. داسې نه و چې دا کار رسول الله یوازې په صحابه وکوي. رسول الله به خپله موجود و په دې معرکو کې او الله عز وجل به برکات پکښې اچول. د خندق غزا د هجرت په 5م کال غالبا 12,000 کسیزه لشکر د مکې مکرمې څخه د قبایلو د عربو په شمول د یهودانو د سازش او کومک په شمول راځي مدینه منورې ته نږدې اړي. رسول الله د صحابه سره مشوره وکړل. سلمان فارسی رضی الله عنه مشوره ورکړي چې یا رسول الله زما خوښه دا چې موږ بس لږ یو د دې قوت سره نسو جنګېدی راسئ خندق به مخ ته وکاږو. دومره غټ خندقونه به وکړئ چې کفار جرأت ونه کړي مدینې ته راسي بنو په لار کې خندق کې خوربیږي راوښتی نسي. دومره خندقونه یې وکړل چې انسان تر غورځېدی نسو. دومره خندقونه یې وکړل چې آس تر غورځېدی نسو. رسول الله خاورې نقل کولې واغبر بطنه نس مبارک په خاورو سپیرو او د اشعار ویل والله لولا الله ما اهتدینا. په الله مې دې قسم که د الله توفیق نه وای نن به موږ پر سیده لار نه وای برابر. اسلام و ایمان چې موږ ته الله را نصیب کړي دا خو توفیق الهي دی. ولا تصدقنا ولا صلینا نه به موږ خیراتونه کولی نه به موږ لمنځونه کولی. لمونځ د مسلمان شان دی. خیرات د مسلمان شان دی. کافران خیرات نه کوي کافران منځونه نه کوي. فانزلا سکینة علینا ای الله نن پر موږ باندې خپل سکون و اطمینان نازل کې. وثبت الاقدام ان لاقینا که د دې کفارو و مشرکینو سره موږ اخته سولو یا الله زموږ قدمونه ثابت کې. زموږ قدمونه ثابت کې. دا کفار زموږ وطنو ته مه راپرېږدي. رسول الله په مخ کې خندق وکړي. کفار چې کم ملک ته راسي کفار چې کم کلي ته راسي کفار بیا ماشومان شهیدانوي کفار بیا ښځې شهیدانوي کفار بیا پر سپین ږیرو رحم نه لري کفار بیا ستا پر کور رحم نه لري کفار مطلق پر مسلمان رحم نه لري چې اتې دوست بل خپل دوست درته بمباروي. ای الله ان الاولى قد بغوا علينا. رسول الله 1400 کاله مخکې دا خبره فرمایله ده چې دې کسانو پر موږ ظلم و زیادتی کړی دي. دې کسانو زموږ سره وحشت کړی دي. اذا ارادو فتنة یا الله کچیرې دا کافران غواړي چې موږ کفر و شرک ته راکش کړي موږ ناروا ته راکش کړي ابینا یا الله موږ منع کوو. حدیث شریف کې راځي یرفع بها صوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه جملې ویلې ابینا چې به راغی و یرفع بها صوته د دې سره به اواز مبارک لوړ کړي ابینا. بلس کاله دوران کې او بل حدیث شریف کې راځي حضرت انس صاحب فرمایي صحابه کرام رضی الله عنهم د خندق په غزا کې ينقلون التراب. صحابه هم وای خاورې کښلې د خندق اوس. صحابه به یو شعر وایي رسول الله به جواب ورکړي. صحابه به یو شعر وایي رسول الله به جواب ورکړي. صحابه بكم شروه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. اي ده الله رسول وره نحن الذين بايعوا محمدا موږ هغه انسانان چې نن مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دي پر چی شي على الجهاد ما بقينا ابدا. دغه د احزاب په خزا کې چې کم کافران راغلي دي دا چې تر څو وخت دلی موږ د الله د رسول سره تر څو وخت چې موږ ژوندي موږ د الله د رسول سره پر جهاد بیعت دي. دا خبري دا شعر چې بس صحابه کرام وایي رسول الله به د اخوا بل شعر ورته اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. اے الله زندگی خو نه ده زندگی خو نسته الا عيش الاخره اصلي زندگی نه مسلمان ده اخرت دی. فاغفر للانصار والمهاجره. نن چې د خندق په غزا کې زما سره دغه انصار او مهاجر ملګري دي او خاورې را سره وړي خدای دوی ته بخښه وکړي. د الله پیغمبر چې چاته د بخښې خواست وکړي هغه قبول دی.
سوال دا پیدا کړي چې تا مخکې راته چې د الله نبي شاعر نه و. یو بیت و دوه بیت ځینې وختونه یو څوک جوړم کې په هغه سره شاعر نه بلل کېږي. دا و چې زما او ستا د زمانې شاعران د هغو څه پوښتنه وکړه وایي که چا یو بیت و دوه بیته جوړه کړل یو قافیې و دوې قافیې ایا هغه شاعر دی؟ په هغې باندې شاعر نه بلل کېږي. ځینې وختونه به رسول الله د بل چا د شعرو حکایت کوي نو دې ته وایي د وخت برکات. نن زما او ستا څه حال دی؟ زما او ستا د وخت څه برکت تللی دی. 40 کاله خاص په دې خاوره کې څه حال دی؟ 40 کاله د یو ملک د رئیس جمهور اعلان دا وي چې په 4 کاله کې ما 45,000 کسان د لاسه ورکړي دي. 4 کاله کې 1,090 هم کافران هم مسلمانان، لیکن 14,500 کاله بعد زما او ستا دغه حال دی چې زما او ستا د ملک مشران نن وایي چې په 4 کاله موده کې د باچي ما 45,000 کسان د لاسه ورکړي. مخالف هم نه یادوي، صرف خپل معلومه شول چې زموږ ستاسې د وخت څه برکت تللی دی. د وخت څه برکت تللی دی. برکت چې راسي بیا داسې هلته بیا نورانیت وي، هلته بیا د آرام ژوند وي، هلته بیا د سکون ژوند وي. په علم کې چې برکت راغی علم به نافي وي. تېره جمعه مې درته وویل